کابل کې بمي چاودنې 8 کسان وژلي داعش حمله منلې ده. د افغانستان په کابل کې د جمعې په ورځ بم چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 18 نور کسان زخمیان شوي دي. د خراسان وسلواله ډله د حملې ذمہواري په غاړه اخیستې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په بم چاودنه کې د 8 کسانو د وژل کېدو تصدیق کړی او ویلي دي چې چاودنه د کابل په څلورم امنیتي حوزه کې شوې ده. د وګورئ ریپورت وايي بمي چاودنه د شیعه مسلمانانو د یوې غونډې سره نږدې شوې ده. په ریپورت کې د عیني شاهدانو له قوله ویل شوي چې د شیعه مسلک په غونډه کې ماشومان او ښځو هم شرکت کولو چې چاودنه وشوه. ضرور الله مجاهد په ټویټر خپل پیغام کې ویل چې بم په کراچۍ یا لاسي ګاډۍ کې ښودل شوی و او چاودنه کې بېګناه خلک ووژل شول. هغه ویل حمله د هغوی اسلام او هیواد دښمنه کسانو کاری بولي چې زموږ په ملت باندې امنیت او خوشحالي نه لورېږي. ضرور الله مجاهد دا ونه ویل چې د حملې په شا څوک کیدلی شي خو د خراساني مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې چاودنه کې 20 کسان زخمیان او وژل شوي دي. د شورای چهارشنبې په ورځ مجاهد په یو بیان کې ویلي و چې طالبانو په کابل کې د داعش 4 وسلوال وژلي او یو یې نیولی دی. هغه ویل د داعش وسلوالو د محرم د میاشتې په مهال په شیعه ټولنې د حملې منصوبه سازي کوله. تیر کال د اګست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته داعش په افغانستان کې یو شمېر حملو مسؤلیت منلی دی. طالبانو هم ویلي چې د کابل په شمول د هیواد په مختلفو برخو کې د داعش په ضد عملیات کړي دي. د وګورئ د ریپورت تر مخه په کابل کې چاودنه په داسې ورځ شوې چې په کابل کې د دې هفتې په شروع کې شوي د امریکایي ډرون حملې په ضد احتجاجونه شوي دي. د امریکې ولسمشر جو بایډن ویلي په ډرون حمله کې د القاعدې مشر ایمن الظاهري وژل شوی دی. قدرمن دوستانو له ملتیا مننه ښه اوسئ.